السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو چې کار کې هدف لري نور د خلکو خبرو پسې به نه ګرځي. ښاغلی رحمت الله نوروز صاحب خو به پیژنئ، دې سره به اشنا اوسئ، دې هماغې کار وکړل. که خلکو څومره ورپسې خبرې کولې دا د خلکو په قصه کې نه و. حالان چې څو ورځې مخکې به تاسو ته یاد دي چې خلکو دې پسې یو منفي تبلیغات شروع کړل، خو دې د چا تبلیغاتو ته غوږ نه نیولو. خپل هدف ته کوشش کوو چې ځان ورسي یا ورسید. قدرمندو د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې ښاغلی رحمت الله نوروز صاحب یو اپلیکیشن یې جوړ کړو چې د فیسبوک او ټیک ټاک ورته ده. حالان چې قدرمندو کوي ګورو د نسبت د فیسبوک او ټیک ټاک نه دغه اپلیکیشن چې رحمت الله نوروز صاحب جوړ کړی دی ریب نومیږي، دیونه غوره او بهتره ده. ولې غوره بهتره ده؟ قدرمندو موږ کولی شو چې په آزاده ډول خپل میسج خپل برنامې خلکو ته ورسوي، خپرې کړو. حالان چې دغه به تاسو ته بهتره معلوموي چې موږ په فیسبوک او ټیک ټاک کې دا نشو کولی، خاص مسلمانان. لکه مثال یې درکړم، په غزه کې جنګ و، په مسلمانان چې کوم ظلمونه کېدل یا کوم زیاتې کېدو هغه ویډیو موږ آزاده ډول نشو شیر کولی. لامل یې دا و چې موږ په فیسبوک او ټیک ټاک بین یا بلاک کولو، زموږ صفحې له منځه وړلو، خرابولو. نو قدرمندو دغه اپلیکیشن چې رحمت الله نوروز صاحب جوړ کړی دی نور موږ کولی شو که چېرته په یو مسلمان ورور باندې زیاتې کېږي، ظلم کېږي، نور په آزاده ډول موږ کولی شو چې خپرې کړو، دغه غږ خلکو ته ورسوو، دغه ویډیو خلکو ته ورسوو، خپل میسج په آزاده ډول خلکو ته ورسوو. دغه ته به نه زموږ صفحه خرابېږي نه به پین کېږي. او قدرمندو بله ګټه یې دا ده چې موږ اکثر وخت خپل بچو ته، خپل ماشومانو ته یا خپل واړه ورونو ته دا اجازه نه ورکوو چې فیسبوک او ټیک ټاک استعمال کړي. هغه لامل خو تاسو ته معلومه ده چې پکې ډېره سخته بېحیایي. نو دې وجې نه موږ اکثر ځوانانو ته اجازه نه ورکوو. خو بیا په ریب کې دا کار نشته دی. په ریب کې دا بېځایه ویډیوګانې، دا فحاشي، دغه شیونه نشته دی. بس هغه شیونه شته دی چې د اسلام او د افغانیت په ټکر کې نه دي. هر هغه څه چې د اسلام او د افغانیت په ټکر کې هغې منع کړي دي، هغه خپره کولی نشي. نو قدمو دا ډېر یو بهترینه اپلیکیشن دی. په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې الله له خاطره دا ډاونلوډ کړئ. د دې ګټه موږ ټولو افغانانو یا خاص مسلمانانو ته رسیږي او موږ پرې ویاړو، خوشحاله سو چې یو افغان ورور دا یو ښایسته اپلیکیشن یې جوړ کړو.